د طالب او ایراني ځواکونو ترمنځ د جګړې لامل او جزئیات ښکاره شول. دا چې طالبان څنګه د ایران 3 پوستې ونیولې، جزئیات یې همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ایراني رسنۍ وایي له طالبانو سره سرحدي نښته د ناسم پوهاوي پایله وه. ایراني رسنۍ د ایراني پوځ او طالبانو ترمنځ سرحدي نښته د ناسم پوهاوي پایله بولي. تسنیم خبري اژانس د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک ته نږدې یوې رسنۍ لیکلي چې د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سرحدي ناسم پوهاوي له امله نښته شوې ده. د جمهور خبري اژانس د خبر له مخې په وروستیو کلونو کې په ایران کې دننه له قاچاقبرانو سره د مبارزې لپاره دیوالونه جوړ شوي وو او یو شمېر ایراني کروندګر له دې دیواله تېرېدل خو له ایران نه ووتل. تسنیم زیاته کړه کله چې بزګران له دیوالونو تیر شول، طالب ځواکونو فکر کاوه چې د دوی پر خاوره یې یرغل کړی او پر ایرانیانو یې ډزې وکړي چې د ایران پوله ساتو ځواکونو په مقابل کې ځوابي ډزې وکړي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د دواړو لورو ترمنځ نښته پرون له غرمې مخکې د نیمروز ولایت په شغلک سیمه کې شوې ده. که څه هم د مشهورو سرچینو په حواله او د جګړې ویډیوګانې ښایي چې طالبانو د ایران څو سرحدي پوستې نیولې دي، خو ایراني چارواکي د خپلو سرحدي پوستو سقوط ردوي. په نیمروز کې معتبرې سرچینې ادعا کوي چې د طالبانو او ایراني سرحدي ځواکونو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 3 ایراني سرحدي پوستې طالبانو نیولې دي. ایراني رسنۍ وایي چې نښتې پای ته رسېدلې او د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونه د خپلو پولو په کنټرول کې دي، خو د طالبانو په مشرۍ حکومتي چارواکو تر اوسه د دغې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. په همدې حال هیوادوال وایي چې د شریرو ګاونډیانو سره همداسې متقابل چلند پکار دی ترڅو افغان خاورې ته پرته له اجازې د دننه کېدو هڅه ونه کړي.